محترم راته ولا کوم بلار باندې کړو اجرا ګورئ مونږ دلته شرف او غټ سره تا په ویډیوز ما کړی خو به شرف ولې کنځلې کې غټ سړی ولې کنځلې کې دروغ خلکو کې وایي او به شرف دغه تاسو حیثیتونه د جمهوریت وړي دا جمهوریت سمې خبرې وکړه اجړا ویلو په ګلبابو باندې چې نه کېږي نر روغږیږي سمې خبرې وکړه روغ خبرې خلکو په دروغ مهرباني وکړه سمې خبرې وکړه لږ نر روغږیږي مهرباني ته اوس غوږ ونیسه تا ته سمې خبرې وکړم ته خلکو یو چاپ سي دروغ جوړول بې شرفي ده که نه ده غولم خواړه چې دروغ جوړول مخکې تور چې ما چېرته ویلي چې پاکستان بمبار نه ده کړی تا دې ښځې طلاق کوي چې ما زه تا نه پوښتنه کوم چې کاڼی طلاق واچو درې کاڼي طلاق واچو پوښتنه درنه کوم راځه چې قسم سره وکړم ته بې شرفه دروغ دې ولې ویلي چیغې مه بې حیا انسانه بې غیرته امریکا نه طرف کاناډا ته وسړی خپله غلې غټ غلې د جمهوریت د خرڅ کړی بې غیرته تښتېدلی کاناډا ته لطفا دوستانو لطفا نظافت بې حیا خپله شرف خود ته یې بې غیرت بې حیا بې شرف ته یې مایک دې اوس وتړه ګورئ دلته موږ ډېر په احترام باندې غږېدلو قومندان صاحب روغلی ونی تر اوسه پورې مورته قرار صاحب ویلې خو چې دا راپورته سو به بې شرفه یې شروع وکړله که دغه ډول انسانان افغانستان کې جمهوریت راوړي په 100 کالو کې نه غواړم په 0 کالو کې نه غواړم او دا خبره ښه په خلاصو غوږونه واورئ په دا ډول شخصیت وژنو باندې چې دا کم ډول ته راځي قراره تا ته وایم که مې درپسې یو ځل دا ډول درته شروع کړ چې ته کم ډول غلاګانې تا کړي دي ته څوک یې بیا به ډېر په عذاب کم غوره خبره همدا ده چې په دې مسایلو کې ونه غږېږي که غږېږي احترام لږ زده که دومره ما په تا زما د جمهوریت نمایندګي په امریکا کې کوله تا زما د جمهوریت نمایندګي په نړۍ کې کوله همدغه ستا لهجه ده دغه ستا لهجه ده چې ته کنځلې وکړې خلکو ته مهرباني وکړه لږ منطق باندې وغږېږه که د دې خبرې درته ثبوت درته وړاندې ما خبرې ته پرېږده اوس خبرې ته م پرېږده یو دقیقه ته ګورې تاسو ته یو دقیقه ځواک صاحب ما یې دې بند کړي ګوره قرار صاحب تاسو مشر یو دقیقه نه کنځلې ونه کوي قرار صاحب کنځلې به نه کوي په احترام به غږېږي مهرباني اما شخص په یو بل به شخصیت ما خبر زه شخصي هغه شخصیت نه لري اټک څه معنا لري خبر ته وګونیسه شخصیت ته لري خبر زه درته وایم چې ولې نه لري جړه زویه او ګل چاحت یې جړه لطفا دوستان قرار صاحب او ځواک صاحب محترم راته ولا کوم بلار باندې کړو اجرا ګورئ مونږ دلته د امارات او جمهوریت دعوی نه لرو لطفا دوستانو خیر ده لږ ونیسه غټ سرې خبرې وکړه خبرې ته کنځامه کوه درته هم کنځلې مه کوه خبرې ته مې پرېږده قرار صاحب ماته وخت راکئ زه خبره کوم زه یوه لنډه خبره کوم نور قرار زه یو لنډه خبره کوم نر غوندې ولې نه غږېږي سمې روغې خبرې ولې ځواک صاحب قرار صاحب لطفا ماته خو ته دې بې حیا زه خبرې ته نه پرېږدې بې شرفه کنځلې مه کوه بې غیرت انسانه لطفا قرار صاحب خلک جمهوریت ګټي لطفا په 100 کالو کې جمهوریت لطفا مستجان د لایک له کنټرول کې دوه خبرې لرم دوی باید واوري چغې مه وهه ځواک صاحب لطفا زه فقط یو شیبه خبرې کوم لطفا قرار صاحب یو شیبه یو دقیقه ماته وخت یو شیبه فقط لږ وخت ورکړه دا څه وایي دا دې وغږېږي خبره خلاصه ده ورو به وغږېږي په خپل منځ کې دې وغږېږي لږ وخت ورکړه زه فقط لنډه خبره ورته کوم په ما پسې دروغ ویلي دي چې ما په ویډیو کې ویلي چې پاکستان بمبار نه ده کړی په دغه دروغ باندې 100 ورځې د خلکو باندې زما میندې خویندې ښکنځلې دي دا بېشرفه نه ده څه شی ده قرار صاحب یو شی بس خبره وکړله هدیه خورکې یو دی هدیه خورکې ډېر وبخښئ زه تاسو ښاغلی قرار یوه پوښتنه درنه کوم ما خبره نه ده خلاصه کړې مهرباني
غول خوري چې په خبره کې رالوېږي. ګوره چغې وهي چټیات یو شېبه چې ما ته وخت راکړئ. زه غوسه یم، زه په ځکه غوسه یم چې دروغ هم راپسې ویلي دي. یوه اونۍ مو په خلکو باندې زما مور و خور په دروغو ښکنځلي. زه تا ته وایم حسیر ځواکه واچوه دلته 3 کاڼي طلاق چې ما به دا خبره کړې. ګورئ دا ښځو باندې معامله مه کوئ که نه د تاسو خبره مو وکړه تاسو معامله کوئ. چغې به نه وهي. اوس خبره ته غوږ ونیسه. باید تا دروغ ویلې ما نه دي ویلي خود به چغې وهم. ودرېږه دا ستا الفاظ نه دي چې ودې ویل چې کوردینات یې ورکړه پورته چې راځي په دغه کې بمبار کوردینات یې ورکړي کوردینات بمبار ته ورکوي. ښه یو سک چغې مه وهئ. خیر ده لږ ارام یو غړپ اوبه وڅښئ. بې حیا انسانه ارام خیر ده لږ اوبه وڅښئ. چغې مه وهئ ارام غټ سر خورئ خو دا دوه قطه ژبه دې وخوره. بې حیا انسانه خیر ده لږ زره په طبیعت باندې خیر ده لږ غوږ ګوره دا خبره د تاسو د خولې خبره نه وي. ګوره دا ستاسو د خولې خبره نه دي چې پاکستان بمبار نه ده کړی. هغه دې غول خو لږ دروغ دي ویلي بې شرف. چغې مه ګوره ته بیا کنځلو ته لاړې. زه درته کنځلې نه کوم. د تاسو غوندې مې خدای زرو کالو کې هم شخصیت نه کوي. دغه د شخصیت ده. دا څه وایي که ده درواغ ویلي وي دی به یې اوس ثبوت کړي. آفرین تا ویل دلته 2 ګمانه وجود لري چې لاندې ورته کوردینات ورولېږل چې دلته کوردینات دځې کې کوردینات یې ورته ورکړل چې تاسو دغه ځای کې چې شی کوئ بمبارد وکئ. یو دا خبرې دي. دا خبره داسې ما سره ویډیو پراته ده. ویډیو مې په بل موټر کې ځان ته ویډیو مې پلی کوله. ما خپله خبرې کړې ده تا سره ویډیو پراته ده. هغه د موږ سره ټول ارشیف پروت ده. دروغ وایې بې شرف. ته ولې داسې لکه ماشومانو غوندې غږېږې. غوږ ماشومانو غوندې نه غږېږم. بې شرفه خلکو باندې موږ میندې خویندې کنځلې دي. بې ناموسه زویه کنځا مه کوه. زه درته بې ناموسه نه وایم. زه درته کنځه بې حیا په خپله یاره لږ زره ته خدای که لږ زره نرتو. ښه زه دلته یو سوال لرم. یو دقیقه ماته وخت راکړئ. قرار صاحب نه دلته یو پوښتنه کوم. هر څه شخصي عقدې هر څه به څنګ ته کېدو. یو څه عقدې نه دي په یوه اجتماعي مسله کې په خلکو د مامور و خور کنځلې دي. ګوره زه څه درته وایم قرار صاحب یو دقیقه حوصله وکړئ لطفا. ګورئ زه تاسو دواړو ته احترام لرم ځکه ستاسو دواړو سیاسي پوهه له ما نه ډېره لوړه ده او ستاسو په مقابل کې زه ځان یو ښځلی هم نه ګڼم. اما څه چې ما لیدلی دي قرار صاحب زما په سر الله شاهد دی. زه هماغه وایم زه یې فقط د یو استاد یوې وړې خورکۍ په صفت غواړم چې نن دلته زه پوه شم چې که دا خبرې تاسو نه کړي نو په هغه موضوع باندې زه م غږېدلی یم. ګوره زه 2 مخې نه یم نو بیا زما دا بخښنه غواړم وکنه خو چې زه بیا له تا بخښنه غواړم ځکه بیا ما خو ستا په حق کې تېری کړی ده. ما تېری کړی یو دقه زما خبرې ته غوږ ونیسه قرار صاحب. زما خبرې ته غوږ ونیسئ نو بیا زه باید له تا نه بخښنه وغواړم او هغه کسانو چې تاسو ته کنځا کړي دي هغوی ټول باید بخښنه وغواړي ځکه دا ویډیو خو دا بې شرف څه چې ما واورېدل په ویډیو کې ویډیو ما بې شرفه ډېر مه وایه. لږ زره دا خبرې زده کوي. هغه پلار دی ولاکه شرف لري. دغه رقم دروغ څوک چاپسې نه وایي. بیا خلک بې غیرت انسانه لږ زره نرتوب زده کړه. لږ د نارینو په ژبه زده کړه. لطفا ګورې ما چې څه واورېدل په ویډیو کې دا کنځلمار ده. ګوره زه څه درته وایم دا کنځلمارو سره کښېنوئ. یو دقیقه اوس ما خبرې ته غوږ کړئ. ګورئ په هغې ویډیو کې چې ما ولیده که ایډیټ شوي نه وي قرار صاحب په هغې ویډیو کې خبرې همداسې هغه خو دې دستي بچیانو ایډیټ کړې وه کراپ کړې وه چې د بره نه اول یې پکې بارود ښخ کړل بیا یې کوردینات ورکه او کوردینات څوک بمبار ته ورکوي زه څه درته وایم یو دقیقه زما خبرې ته خو غوږ کېدی او بیا په دوی د دې معتادینو نه ځان خلاصوه یا یې مصرف نشو ورکولی یا هم بره هره خبره چې آیا دا ویډیو ایډیټ شوې ده آیا دا ویډیو ایډیټ شوې ده هو یا نه دا ویډیو ایډیټ شوې ده قرار صاحب او که دا ویډیو ایډیټ شوې وي زه دلته د ټولو خلکو مخکې له تاسو بخښنه غواړم ځکه ما بیا خپله که دا خبرې د غلطې کړي ایډیټ شوي زه ترې نه بخښنه غواړم. مهرباني وکړه د دې خبرې سپیناوی راکړه. دا اوس تا دلته وویل چې تا ویلي چې پاکستان بمبار نه ده کړی بیا دې بیرته په خپله وویل چې تا وویل چې کوارډینیټ یې ورکړی. دغومره خو به دې نظامي خو به دې په رادیو کې اورېدلي دا کوارډینیټ څوک چا ته ورکوي یو بې شرفه. څه درته وایم ګوره زه څه درته وایم یو دقیقه زما خبرې ته غوږ ونیسئ نو بیا زما په چوندۍ د دې معتادینو نه ځان خلاصوه یا یې مصرف نشو ورکولی یا هم بره هره خبره چې کوارډینیټ څوک چا ته ورکوي یو بې شرفه.
قرار صاحب غلط الفاظ مه کاروه. خلکو ته ته ولې هر چاته بې شرفه ځکه چې دروغ وایې ته هم بې شرفه وایې موږ ته هم بې شرفه وایې ته خلکو هر چاته ته بې شرفه وایې دا یو باشرفه بې شرفه بل چاته نه وایم ته خو یې بې شرفه په خلکو پسې دروغ وایې بې ثابتولی نه شې. ډېر یو سپک سړی ډېر یو سپک غورځېدلی انسان چغې مه وهه چټي انسانه والله چې کنځلې مه کوه بې غیرته لږ سمې روغې خبرې وکړه. دا دې موږ دایات دا دې موږ جمهوریت جمهوریت درته دا مختوي دغه جمهوریت د دروغ دی وایي دا جمهوریت د پلار ته نه ورکوي کوارډینیټ خلک بمبار ته ورکوي. ځواک صاحب قرار صاحب تاسو د مانه یو دقیقه وپوښتې خو تاسو ماشاءالله یو ساعت دی چې لګیا یاست ما ته بیخي وخت نه ورکوئ. وایي ده ویل چې بمبار هم ته کوي خپله وایي کوارډینیټ یې ورکړي دي. یو شیبه خالي یو شیبه لطفا دلته مونږ چې دا لایف راغلی دا د نجونو لایف دا ګوره مونږ نه د اماراتیان پلویان یو نه چېرته نه سوی ګیر کولی دلته مې ګیر کړو خپله خبره مې پرې وکړله. ډېره مننه خیر وسې یوه دقیقه هدیه خور کې ډېره بخښنه غواړم قرار صاحب محترم ډېره مننه د کنځلو نه دي ته یو کنځلمار یې او زه له تا کنځلمار سره نور خبرې نه کوم. اغلې مسکا د قرار صاحب محترم تاسو د کنځاو نه ډېره مننه کنځلې واورېدلې ډېره مننه نورم کنځلې زده لرئ نورې کنځلې وکړئ. صاحب لایف نیولی و تا لایف نیولی و د تا په لایف کې دته څومره خور و مور ته کنځا وشوې؟ نه قومندان صاحب روغ لیونی ګورئ په ما باندې تور ولګوه چې تا غلطه خبره کړې ده وایي چې دلته یو چا باندې غلطه ادعا کړې خو چاته ما په لایف کې اجازه نه دی ورکړې چې څوک چاته شخصي کنځلې ګوره قومندان صاحب روغ لیونی ګورئ نه یو دقیقه ځواک صاحب شخصا زه دا اجازه چاته هم نه ورکوم چې زما په لایف کې څوک کنځلې چاته وکړي. بالکل یو خبره اغلې مسکا یوه خبره ډېره ښه سوه چې دلته کنځلماران او جمهوریتان سره معلوم سول. زه د قومندان صاحب روغ لیوني سره زر ځلې نورم کینم او زه غواړم چې دی ماته لاره وښیي چې حسیب ځواک دغه لاره دې غلطه وه خو د کنځلمار سره زه نه کینم. مهرباني وکړئ قومندان صاحب روغ لیونی اخر کې که څه ویل لرئ چې زه چېرته روان یم مهرباني مننه. زه هم کته کېږم بس ښه وخت درته غواړم ښه لایف درته غواړم خو یوه خبره درته کوم خپل روایت باندې کلک ودرېږئ. روایت څه شی دی د مونږ او توسې د طالب په مقابل کې جمهوریت د مونږ روایت ده. مونږ په افغانستان کې ولسواکي غواړو مونږ په افغانستان کې ازادي غواړو د خبرو ازادي غواړو د خبره دې ودرېږه په دې خبره دې ودرېږه چې مخکې دې وویل چې طالب پرون هم پنجابی دی نن هم پنجابی دی. بالکل یې نن یم وایم زر ځلې نور یم وایم خو دومره به حسیب بې وجدانه او غورځېدلی نه سي چې هلته زما په وطن کې 500 نه تر 1000 تنه عام انسانان وژل سوي دي او زه ورته لاره جوړه کړم طالب سره زه عقدن ونیسم او زه طالب پکې ملامت ملان کې چې دا کار پنجابي کړی. ټول یې اورېدلي دي اسیب ځواک هغه داسې نه دي ویلي چې دا د طالبانو مین ورته ښایي طالبانو وغورځول هغه داسې نه دي ویلي. خیر هغه خبرې دلته ټوله میډیا ولیدله او دغه د کنځلې چې وکړلې دا ډېره ښه سوه چې ټول ته معلومات اوسه چې ده باندې موږ سبا ورځ د جمهوریت دایه په دغسې یو انسان مخ ته وړله. کنځلې تاسو واورېدلې سپکې سپویدا رانه هر چېرته رانه ورکېده تښتېده نو ښځو چې ګیر مه کړي چې ورته د خره زوی ووایم ډېره مننه قرار صاحب ولا ته خو ډېر غټ سړی وختلې ډېره زیاته مننه آفرین.